پټرول بس خبره ده چې بس پټرول ګرانېږي نو اشیا اوس ګرانېږي او چې پټرول ارزانېږي نو موږ دپاره بیا سهولت جوړېږي هر څه ارزانېږي. تاسو له ریلیف ملاو شوی دی؟ زمونږ خپل علاقه کې بیلونه هلته نشته دی بیلونه نشته. تاسو له کوم علاقه ده؟ موږ باجوړ علاقه. د دې حکومت نه موږ 1% هم نه یو مطمئنه. ولې؟ نو چې څه مهنګایي ده څه ګراني ده د دې حکومت د وجې ده. نو ریلیف که درته زه ووایم نو ریلیف په دغه باندې څه ریلیف نشته. موږ ته په څه کې څه ریلیف میلاو شوی دی. ریلیف ګرانه کړی هم دی دا بیا که وګورئ نو میټر کې چې کوم دی هغه کې دغه کېږي کرپشن کېږي د دې نه علاوه ګرانېږي نو دغه ریلیف خو هېڅ شی نه دغه خو سود په طور موږ ته میلاویږي. وایي تاسو دې کې قسط جمع کوئ قسط هغه خو سود ته ځي نو. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ اباسین خبر، زه یم ادریس خان. نن به خبره کوم مهنګایي کې باره کې. نن پټرول ګرانه شوې ده، یو پیسې 35 پیسې او نن به خلکو نه پوس کوو تاسو دې حکومت نه څومره خوشحاله راځئ خلکو سره خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ رمضان خان. حمزه؟ رمضان خان. رمضان صاحب تاسو ماته دی وایه دې حکومت نه څومره خوشحاله یې؟ دې نه 0% خوشحاله دي. ولې 0%؟ ایک تو مهنګایي او یو تو بل عمران خان جیل کې اچولی دی بې ګناه هغې د وجې. د څه وجې تاسو دې حکومت نه مهنګایي ته وګورئ حالاتو ته پخپله تاسو وګورئ کم حد ته رسولي دي. دویم دا چې د پی ټي آی څخه کم زیاتی روان دی د دې وجې زمونږ د دې حکومت نه خفه یو. نن چې پټرول ګرانه شوې ده یو روپۍ اور 35 پیسې دې باره کې تاسو څه رایه دی؟ بس دغه شانې ګرانوي ارزانوي 2-3 روپۍ او ګرانوي چې بیا 10-15 روپۍ ګرانوي. بس بیا هفته بعد بیا یو 2 روپۍ ارزان کړي بیا به 10-15 روپۍ ګران کړي. بس دغه شی دی. حکومت تاسو له ریلیف ورکړی و بلونو کې 3 میاشت تاسو له ریلیف ملاو شوی دی؟ زمونږ خپل علاقه کې بیلونه هلته نشته دی بیلونه. نشته؟ تاسو له کوم علاقه ده؟ موږ باجوړ علاقه ده. باجوړ کې بجلی نشته؟ دا ولې؟ بس نشته دی صرف هلته سولر سیسټم دی بس بجلی د سره راځي نه نو ټول سولر دی؟ ټول سولر. هغې سره ستاسو ګزاره کېږي؟ بس گزاره ده روانه ده زندگی ده. بس دې حکومت ته تاسو څه اپیل کوي؟ زمونږ ورته دا اپیل دی چې بس مهنګایي هم دې ختمه کړي موږ د کم حق دی هغه سهولت دې راته راکړي روډونه دې راته راکړي موږ ته د بجلي راکړي خپل علاقه کې اوبه نه وي اوبه دې راته راکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ عبدالدیان. عبدالدیان صاحب تاسو ماته دا وایه دې حکومت نه څومره مطمئن تاسو؟ نه یو مطمئن یار. ولې؟ مهنګایي ده ډېره زیاده. څه مهنګایي کړې ده؟ اوړه ګران دي چینی ګران دي. څه وجې دا ګراني ونه دي څیزونه؟ یاره دا خو په دې باره کې خو موږ څه نه شو ویلی دا حکومت هغه دی. نن چې پټرول ګرانه شوې ده 1 روپۍ 35 پیسې دې باره کې څه رایه ده ستاسو؟ یاره زه څه ووایم. ولې؟ ګاډي نه چلوئ تاسو؟ ګاډی نه چلوو. بایک شته تا سره؟ بایک شته خو مجبوری نه نه پټرول اچي आहे که نه اچي؟ پټرول اچو خو ګران دي. څومره ګران دي؟ 272 روپۍ لیټر ده. 272 روپۍ شو. دا حکومت له څه پروګرام تاسو راکوي چې دا ارزانه کړي یا ګرانه کړي نور؟ یاره مونږ خو دا غواړو چې ارزان یې کړي. ارزان کړي؟ څومره ارزان کړي تاسو خوشحاله بیا؟ یاره فرض مال 200 کی 100 روپو کی 100 روپو کی 100 روپۍ 100 روپۍ بیا تاسو نقصان بیا تاسو هر څه پوره شي هر څه پوره شي دی وجه تاسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ نازمین خان. نازمین خان تاسو ماته دا وایه چې دې حکومت نه څومره مطمئن تاسو؟ دې حکومت نه د دې حکومت نه موږ 1% هم نه یو مطمئنه. ولې؟ نو چې څه مهنګایي ده څه ګراني ده د دې حکومت د وجې ده. دې حکومت تاسو له 3 میاشت ریلیف راکړی و بیلونو کې هغه صحیح ده که نه دروغ ده؟ موږ ته هېڅ ریلیف نه دی میلاو شوی بالکل دا دروغ دي. په موږ پسې 29 هزار 17 هزار د یوې کمرې بیل راځي موږ ډېر زیات پریشان یو دغه وجې نه هېڅ ریلیف نشته موږ ته. دې حکومت تاسو له خوښ نه لګي دا حکومت؟ نه دا حکومت بالکل عوام د غریب عوام دپاره نه دی بالکل دا د امیرانو دپاره دی غریبو دپاره نه دی. نن چې پټرول کمی راغلی دی پټرول کې سیزونه ارزان کیږي که نه دی سره؟ نه د دې لپاره هېڅ هم نه دی ارزان شوي الټا هر څه ګرانېږي خلکو په ګران قیمت کې اخیستي د 1 روپۍ څه بیا څه ارزان کړي نه کرایي د 1 روپۍ څه ارزانېږي او نه لکه شوز جاکټ یو شی هم نه ارزانېږي. کمرشل میټر دی. صحیح ده. او تاسو دا حکومت له څه پروګرام ورکوي؟
موږ حکومت لپاره دا پیغام ورکوو چې لکه دومره سیزن کې دومره کارونه نشته دی نه دی مزید د خلکو ته دا بیلونه هم لږ ارزان کړي نه دی پټرول هم دی لږ ارزان کړي نه دی زموږ د حکومت نه دغه غافل دی خو یقین هم نشته د څه شي ارزان کې تاسو بیا خوشاله یې نو چې پټرول ارزان شي دا بیلونه لږ کم راځي دومره د غریبانو کاروبار نه چلېږي څومره چې دا 17,000 18,000 پیک کمرب سی بیل را روان دی دومره کاروبار شته دی نو د ریړو خپلې کرایهګانې د دکانونو خپلې کرایهګانې د کمرو خپل بیلونه دومره منافع نشته دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم نعمت نعمت صاحب تاسو ماته دا وایه چې د حکومت نه څومره خوشاله تاسو حکومت نه بس یاره خوشاله په دې حال خوشاله چې بس دغه حالات دی مهنګۍ دی دغه حالات دي موږ څه وکړو نه موږ حکومت نه خوشاله مهنګائی ډېر کړ ده ډېر ده یار بس نن سبا چې وړو ګورې که نه 40 کیلو هغه میلاویږي تقریبا 3500 روپۍ باندې تر وړه میلاویږي او دغه زموږ حالات هر شی مهنګه دی هر شی داسې هېواد ورې زه په ریټ باندې هر څه باندې بر روان دی لاندې چې کومه شی نه راځي څه کار کوي تاسو موږ په خپله بېګونه بستې مستې خرڅوو په دې پیری باندې هغه اوس ارزان دي که نه ګرانه دي بس ګران دي 8,000 روپۍ کې وضع نه راځي او حکومت چې نن پټرول کې زیاتی کړې ده 1.35 پیسې دې باره کې تاسو څه خیال دی پټرول بس خبره ده چې بس پټرول ګرانېږي نو اشیا ورسره ګرانېږي او چې پټرول ارزانېږي نو موږ دپاره هم بیا سهولت جوړېږي هر څه ارزانېږي تاسو څنګه خوشحالي دا حکومت څه کارنامه داسې کړي چې تاسو خوشحال شئ موږ خوشحاله چېرته چې خوشحاله موږ په دې حال ګرځېدلی خو ګډ وډ یو سرګردان یو پریشان یو پاکستان نه به وتل پکار دی بهر ملک ته بهر ملک چېرته ځئ تاسو څه خواهش ته تاسو یاره انشاءالله زما خو خواهش بهر ته دی اټلي طرف ته بس لندن طرف ته الله دې توفیق راکړي چې ورسو لندن ته ځئ ولې دلته دغه حالات دي نو بس مې ته ونه ویل چې دغه سرګرداني ده پریشاني ده مهنګایي ده پاکستان تاسو له خوښ نه لګي خوښ نه لګي چې خوښ لګېدلی که چې خوښ هم لګي خو کار روزګار پکې نشته تاسو له څنګه روزګار پکار دی چې دا پاکستان کې بیا تاسو پاتې کېږي موږ سره روزګار پکار دی چې بس سوري روزګار یې هر څه برابر یې سیستم برابر یې سهولت پکې لږ انسان ته یي بس دغه صحیح روزګار یې بس ټایم وسه پاسي السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم زاید الله زاید الله صاحب تاسو ماته دا وایه د حکومت نه څومره خوشحاله تاسو د دې حکومت نه خو زه بالکل نه یم خوشحاله ځکه چې زما سیکنډ پوزیشن و په کمپیوټر ساینس کې او ما سره د بار د ویزې ډایرکټ د کینیډا ویزا اپلای چې کوم دی نو ما ته ډایرکټ واده شو وه د هغې دا یو نیم کال وشو چې هغه ویزا خو اپلای نه شوه بېرته چې دوباره زه کله ټیسټ ورکړم د بار دپاره نو وایي ستا ویزا شوې ده خو خرڅه شوې ده او سره پوجي زوی پیدلی بار ته نو دلته خو مونږ خو چې کوم دی نو مونږ ته څه حقوق نه میلاویږي دا حکومت نه ولې خوشحال نه تاسو ما خپله کمپیوټر ساینس کړی دی اوس میډیا کوم سټوډیو کالج نه د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نه څومره پوزیشن دی سیکنڈ پوزیشن میں پورا پاکستان کے سیکنډ پوزیشن دی دا ولې تاسو بهر ځئ اوس میډیا سټوډنټ نه هغه زموږ لپاره بهر چې کوم د سکالرشپ ویزا وه اوس هغه خرڅه شوې اوس میډیا سټوډیو کوم د یک یونیورسټی نه و مې ډپلومې کړې دي او 3 را سره ډیګرې نه دي او بیا موږ ته دغه نشته زه بهر ریړۍ لګوم د ریړۍ سره سره خپل پارټ ټایم خپل چې کوم د خپل ایکسپیرینس خرڅوم د هغه کار کوم ورسره او تاسو سټډي کنټینیو دی زما سټډي کنټینیو د سار کې زما پارټ ټایم راځم دلته کار کوم هغه کالج کې دی نه زه خو دلته اوس دی چې کوم ټیکنالوژي کالج لاهور د دې ته زه ورځم اوس بي اس کې اوس د دې نه زه ډپلوما کلیر کوم اخره د بار ها ډپلوما کې اوس تاسو ماته دا وایه چې نن پټرول چې ګران شوی و 1.35 پیسې دې بار کې څه تاسو څنګه لګي تاسو لا نو اصل کې چې کوم د ټوټل چې د امدوره پر چې کوم دی کنه ټوټل دا د مصنوعات سره دی پټرول ګیس او دا پټرولیم سره دی چې پټرول چې کله ګران شي نو هر شی ور سره ګرانېږي او هر شی ور سره ارزانېږي چې پټرول څومره ارزان شي پټرول او ډیزل چې کله ګرانېږي نو ټول زیات خلکو ته ډېره مسله پیښیږي او د حکومت چې ریلیف ورکو 3 میاشت بلونو کې تاسو له ملاوي کړي نو ریلیف که درته زه ووایم نو ریلیف په دغه باندې څه ریلیف نشته موږ ته په څه کې څه ریلیف میلاو شوی دی ریلیف ګرانه کړی دی دا بیا که وګورئ نو میټر کې چې کوم دی هغه کې دغه کېږي کرپشن کېږي د دې نه علاوه ګرانېږي نو دغه ریلیف خو هېڅ شی نه دغه خو سود په طور موږ ته میلاویږي وایي تاسو دې کې قسط جمع کوئ قسط هغه خو سود ته ځي نو بیا خو موږ سودي نظام ته لاړو اسلامي نظام کې خو موږ نه راځو تاسو اوس حکومت نه څه اپیل کوئ نو د دې حکومت کې نه افیل څه نشته ما ته خو پته نشته ما خو لکه که زما د کوالیفیکیشن په کردار سره زه خو نه وایم چې دې حکومت نه بس افیل وشي تاسو مریم نواز ته یا بیا نواز شریف ته اسف زرداری ته عمران خان ته څه اپیل کوئ تاسو څه نن سبا چې کوم دی دلته چې کوم ایم سی ایل دی میونسپل کارپوریشن لاهور چې کوم دی هغه ډېره زیاته سختي جوړه کړې ده کوم چې تجاوزات دي هغه ټوټل ختموي په لاهور کې
نو زما د ټول لاهور چې کوم دی نو خیر زه به اردو کې ورته وایم که پښتو کې ورته سمجھ نه راځي که نه پښتو کې وایم نو د میونسپل کارپوریشن نه زما دا خاص درخواست دی چې کاروبارونه روزګار نشته او چې چا روزګار شته دی هغه چې کوم د سرکاري نظام سره مطابق 36300 سیلری د هغه چاته نه میلاویږي نو تاسو له پکار دی چې دی چې کوم میونسپل کارپوریشن دی دا د خپل تجاوزات دا پیر نه ختمي او د خلکو له روزګار ورکړي چې د خلک روزګار باندې برابر شو نو به نه روډ به خرابېږي نه به څوک ریړې لګي خو مسله دا دی چې روزګار نشته چې روزګار ورکړي شي نو څوک لیوانه دی چې ریړې لګي په دې نور باندې صحیح خبره ده مهرباني जी नाजरीन तासो हल्को राय वावरे दिल हल्क बिज दगराने की 10 सीना अरजान की दागी मासरा उस मौजूद हो जाहिदुल्ला साहब देवी के सेकंड पोजीशन में कंप्यूटर साइंस के आगलो इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की माला इस रिलीफ न मिला विषय दे इस न दे जुमा मुस्तकबिल तो बाद है और दे माने मूंगला इजाज़त वर्का में मेकमान इदरीसान अला नेकबा।